که غواړئ چې ښځینه جنس حامله سي، نو د دې لپاره نارینه جنس مجبوره ده چې په کافي اندازه باکیفیته سپرم ولري او تخمایل کار کړي. یعنې باید د سپرم تعداد او کیفیت دواړه په کافي اندازه شتون ولري. اما نارینه څنګه کولی سي چې د سپرمو تعداد او کیفیت یې نورمال سي او نورمال یې وساتي؟ لومړی الکول یا د الکول لرونکو مشروباتو څخه استفاده مه کوئ، ځکه چې الکول د ټسټوسټرون هورمون سویه راکموي، د صحتمند او نورمالو سپرمونو تعداد راکموي او د غیر نورمالو سپرمونو تعداد زیاتوي. دوهم، سګریټ مه څکوئ، ځکه چې سګریټ بیا د سپرمو په تعداد کار نه لري، مګر د سپرمو کیفیت خرابوي او د سپرمو حرکات، صحت او فعالیت متضرره کوي، چې بیا نو سپرم د القا وړتیا د لاسه ورکوي. که چیرې سګریټ څکول پرېږدئ، نو خپلې مېرمن به په اسانۍ سره حامله کړئ. دریم، وزن مو نورمال وساتئ. که چیرې تاسې چاغ یاست، نو دا ستاسې پر جنسي فعالیت منفي تاثیر لري او چاغوالی د سپرم تعداد او د سپرم حرکت راکموي، چې منتیجه کښې د حمل اخیستل ستونزمن کېږي. څلورم، کافي او صحتمند غذاوې وخورئ. هغه غذایي مواد چې د سپرم تعداد او کیفیت زیاتوي پکښې ویټامین سي، ویټامین ډي، آیرن، فولیک اسید او کلسیم شامل دي. که غواړئ چې د سپرم تعداد او کیفیت مو زیات سي، نو هره ورځ هغه غذاوې وخورئ چې د یادو ویټامینونو او اجزاوو څخه برخمن دي. پنځم، د ګرمو اوبو څخه استفاده مه کوئ، ځکه چې د حرارت لوړه درجه د سپرمو د مرګ باعث کېږي. په ګرمو اوبو حمام او د ګرمو اوبو په حوض کې لمبېدل یوه غیر مناسبه لاره ده، په خاص ډول هغه اشخاص چې د حمل لپاره آمادګي نیسي. د حمام د اوبو مناسبه درجه د 4.4 څخه تر 5.4 سانتي ګراډه پورې ده. شپږم، که چیرې د سپرمو معاینات وکړئ او د سپرمو تعداد او کیفیت مو لږ وي، نو د مربوطه ډاکټر د مشورې باوجود درمل استفاده کړئ. هغه درمل مطلق مه استفاده کوئ. د کومو درملو توصیه او مارکیټینګ چې نن سبا پر فیسبوک غیر مسلکي اشخاص کوي، دا ځکه چې دوی د خپل تجارت لپاره هر څونه درواغ تاسې ته ویلی شي.